خپا شوی نن ټول افغانستان کاکا. رضا خان کاکا څوک و؟ هغه څنګه د ګڼ شمېر خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړ؟ زه په اماراتو کې وم، ما غاټې ټیکې وخواستې، کورونه مو کړه، بیا به موږ خلک بعضې وایي چې پاکستاني ودرېد، زه نه په چې لوبې به وې، موږ خو امارات وطن مې خو هېڅ شی نه لرل مو نه مو لرل، زه نه پاکستان ودرېد، زه نه په انډیا ودرېدم، او موږ به وایي داسې به چې تېرېده مو دا لیوني وکړه چې دی غورځي ورته وایي، چکچکې ته وایي، دی به شرطونه ورته په تړل. ما چې په پردي ملک خپل ملک داسې ورځ فاطمه محمد نومېده په لندن کې دی، هغه ته ووایي چې بابا د افغانستان ټیم ورغلی دی، دا شل کاله کېږي د خپل ټیم سپورټ کوم. ارواښاد حاجي رضا خان کاکا د حبیب الله خان زوی او د خان لمسی و. په 1933 هجري شمسي کال د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د نرګسي په کلي کې د خان په دینداره او متدینه کورنۍ کې سترګې وغړولې. هغه د خپل ځوانۍ څخه د ټولنې پرمختګ او راتلونکي نسل د سالمې روزنې هیلې درلودې او د دې ترڅنګ یې د شعر او ادب سره بېحده مینه وه. نوموړي خپلې ابتدایي زده کړې د څمکنۍ ولسوالۍ په عالي لیسه کې ترسره کړې. ارواښاد رضا خان کاکا د وطن سره بېحده مینه درلوده. د وطن سره مینې هغه دې ته اړ کړ چې د ګڼ شمېر افغان مجاهدینو په شمول د شوروي سرو یرغلګرو سره کلکه مبارزه او جهاد پیل کړي. خو د وخت اقتصادي امنیتي ستونزو او شوروي یرغلګرو د یرغل په نتیجه کې د نورو افغانانو ترڅنګ کوزې پښتونخوا ته هجرت وکړ. خو د خپلې کورنۍ د حلال نفقې پیدا کولو په پار په 1961 هجري شمسي کال کې سعودي عربستان ته په یوازې سفر وکړ او له 5 کالو ستړي سفر او د اسلام 5م رکن ادا کولو وروسته بیرته خپلې کورنۍ ته راستون شو. او د څو کلونو وروسته یو ځل بیا په 1975 هجري شمسي کال کې د حلال رزق پیدا کولو په پار عربي اماراتو یا هم دوبۍ ته سفر وکړ. د څو کلونو وروسته د خپلې کورنۍ سره خپل ګران هیواد افغانستان ته راستون او په خپل کلي کې استوګن شو. ارواښاد رضا خان کاکا یو ځل بیا د وطن خدمت مزل د خپل کلي څخه پیل کړ. نوموړي په خپل کلي کې د اوبو ډنډ او ویالې جوړې کړې تر څو د کلي خلک ورڅخه ګټه واخلي. د پکتیا ولایت د ګڼ شمېر متدینو ځوانانو او مشرانو سره د سمسورتیا لپاره ونې او نیالګي کېنول. ټول د ملت دپاره یو خدمات کوي، یو ټیم نه موږ د سایتمې ته او ورزش ته او معرف ته دغو ته موږ ټول کورونه کړي. د زرغون افغانستان په میلو کې برخه وخوړو، دا ونې موږ کړي، د خلکو نه پیسې ټولې کړي، سرول صاحب کومکونه ورته وکړه. د پکتیا ولایت د کرکټ میدان چې په سپیره دښته کې پروت ده په ښکلي نیالګیو سمسور کړ. هغه به د خپل کلي ماشومان د تعلیم په لاره د هڅونې په پار په کتاب، کتابچه او قلم ونازول. نوموړي په خپل کلي کې د یو ښوونځي جوړولو لپاره منظوري اخیستې وه چې له بدې مرغې دا ارمان یې په ژوند پوره نه شو. هغه به د ملي پانګوالو سره لیدنې کوي او هغوی به یې تل هڅول چې په خپل وطن کې پانګونې وکړي تر څو هیوادوال مو د خپل وطن د تولیداتو څخه ګټه واخلي او وطن مو پرمختګ وکړي. هغه به د افغانستان اولمپیک ریاست ته تلو تر څو فوټبال، فوټسال او د داسې نورو ورزشي لوبو لوبغاړي په ډالیو ونازوي او ځوانان به یې زده کړو او ورزش ته هڅول تر څو د نشهیي توکو څخه واټن ولري. ارواښاد حاجي رضا خان کاکا د نور ورزشکارانو ترڅنګ زیات وخت کرکټ لوبغاړو سره د تشویق په خاطر دوبۍ، هند او پاکستان ته سفرونه کول. ارواښاد حاجي رضا خان کاکا ته په 1993 هجري شمسي کال کې د افغانستان کرکټ بورډ ریاست د هغه وخت رئیس نسیم الله دانش له لوري د رسمي غونډې په ترڅ کې د کرکټ کاکا لقب ورکړ شو.
ارواښاد حاجي رضاخان کاکا د مدني فعالیتونو، ورزشکارانو او زده کوونکو زده کړو ته په تشویق ترڅنګ د ادب لمن هم نه پرېښوده. د ټولنې ستونزې به یې د شعر په جامه کې ټولنې ته وړاندې کولې. ارواښاد حاجي رضاخان کاکا د خپل ښکلي ژوند او یا پسرلي تیر کړل او بالاخره د ورپېښې ناروغۍ له کبله په 1403 هجري شمسي کال د سرطان میاشتې په 13 نیټه د چهارشنبې په ورځ سهار 4 بجې خپل روح پاک رب ته وسپاره او د همدې ورځ د مازدیګر په 4 بجو د تورو خاورو لاندې لاړ. رحمان بابا څه ښه وایي؟ په ژوندون د قدر ونه شو رحمانه، خو په قبر به دې ژاړي یاران یو یو. روح یې ښه ده، جنتونه یې نصیب شه.